واک ته د طالبانو د رسیدو په لومړیو ورځو کې طالبانو د پخواني حکومت ټولو پوځي او ملکی کارمندانو ته د عمومي عفو اعلان وکړ، خو د عفو باوجود د پخواني حکومت ګڼ شمیر ملکی او نظامی چارواکي اوس هم ښه ورځ نه لري. محمد هارون د یوه داسې کس مستعار نوم دی چې د طالبانو د عفو له فرمانه د سرغړونو په هکله له وحشته ډکې کیسې لري. هغه چې د پخواني حکومت په یوه محکمه کې محرر و، اوس له ویرې سره یو ځای د پټې ژوند لري او وایي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته په بد شکل وهل او ډبول شوی دی. افراد طالبان د طالبانو کسانو یعنی د اسلامي امارت کسانو زه له دې امله له موټر کوز کړم چې د پخواني دولت کارمند وم یا د پخواني حکومت د محکمې کارمند وم. دوی 8 کسان وو او د دولت د کارمندانو په نامه یې ډیر زیات ووهلم او وی زورولم. اوس زه له کابله تښتېدلی یم او په کلي کې ژوند کوم. ژوند مې لا هم له خطر سره مخامخ دی. ډارېږم چې دوی مې بیا ونه نیسي او ما ونه وژني. به قتل نرسانه. فریدون بیا د هغه مدافع وکیل مستعار نوم دی چې ادعا لري د طالبانو د انتقامي چلند قرباني شوی دی. هغه د خپلې 15 کسیزې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی او په خبره یې طالبانو لومړی زنداني کړی او بیا یې په غیر انساني توګه شکنجه کړی دی. به هر نام و به هر نشانی که په هر نامه او هر ډول یې چې په خوله جوړېدل ماته وویل چې تاسې موږ ډیر زیات ځورولي یو او تاسې زموږ او اسلامي نظام پر ضد کار کوو او تاسې مرتد او کافران یاست. تاسې کفري نظام ته خدمت کوو او په دې بهانه یې هغه طالب ته چې د دروازې په مخ کې ولاړ و وویل چې د ده لاسونه او پښې ور وتړئ او زندان ته یې واچوئ. برای صدا کرد گفت که دست و پایش بسته کرد و به زندان بنداز. دغه مدافع وکیل چې څو ورځې د طالبانو په بند کې هم تیرې کړي، په زندان کې د طالبانو له بد چلنده شکایت کوي. د هغه په خبره څو تنه نور چې قاضیان او د بهرنیو مؤسسو کارمندانو په بد شکل شکنجه شوي وو. د فریدون په خبره طالبانو ان دوی ته ډوډۍ نه ورکوله او نه یې هم تشناب ته د تګ اجازه ورکوله. رهبر طالبان مردم کل ملت برای ملت د طالبانو رهبر ملت ته عمومي عفو اعلان کړه، خو بیا هم دوی له اوږدې ډک او غیر مناسب چلند کوي. له ټولو دولتي کارمندانو سره چې پخوا یې کار کوو د دوی برخورد له اوږدې ډک دی او د دوی برخورد په بشپړه توګه ناعادلانه او سلیقه‌ای دی. برخوردشان کاملا یک برخورد غیر عادلانه و سلیقه‌ای است. د افغانستان په ګڼ شمیر نورو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپل او خپلوان یې د طالبانو له لوري یا ورک شوي او یا هم وژل شوي دي. که څه هم دوی وایي چې دغه کار طالبانو کړی، خو له ویرې د کامرې پر وړاندې له څه ویلو ډډه کوي. په افغانستان کې د عمومي عفو نقص او څرنګوالي نه یوازې د افغانانو بلکې د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل یوه تازه راپورټ کې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې طالبانو د پخواني حکومت له 100 ډیر امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې ورک کړي دي. تر دې راپور وروسته د نړۍ له 100 ډیرو هیوادونو غبرګون وښود او په دې هکله یې د عاجلو پلټنو غوښتنه وکړه، داسې موضوع چې طالبان یې ردوي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې که چیرته د طالبانو له لوري د پخواني حکومت د چارواکو تعقیب او له دوی سره له عقدې ډک چلند که ادامه پیدا کړي، دغه کار به په افغانستان کې د داخلي نظم د خرابېدو سبب هم وګرځي. امن و نظم ما بر هم میخورد. خواهشمندیم تا امارت اسلامی نو بیا عمومي نظم او امن لمنځه ځي. هیله لرو چې اسلامي امارت د عمومي عفو فرمان په دقیقه توګه عملی او تعقیب کړي، کنه نو بیا دغه راپورونه او د دوی د کسانو له لوري دغه ډول کارونه به د افغانستان د خلکو د لا ډیرو ستونزو سبب وګرځي او په لومړي ګام کې به د اسلامي امارت د حکومتولۍ پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. انجام نمایند باعث مشکلات‌های زیاد به مردم افغانستان در قلم اول و به حکومتداری امارت اسلامی شده میتونه. په عین حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو نقض او د عمومي عفو فرمان به د رسمیت پیژندلو په برخه کې اعتبار ته او همداراز له طالبانو سره تعامل ته هم زیان ورسوي. له بده مرغه د امنیتي سکتور پر ټولو برخو کنټرول نه لري. د طالبانو د مدیریت په برخه کې کمزورتیا هم را برسېره کوي. د طالبانو د خبرو او عمل ترمنځ یو نامعلوم وضعیت رامنځته کوي چې دغه پارادوکس بیا د طالبانو په هکله د افغانستان د خلکو اعتماد ته هم زیان رسوي او همداراز دغه څه د طالبانو په هکله د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د تمویل کوونکو هیوادونو نظر هم خرابولی شي. طالبان بیا د بشري حقونو د څار د سازمان او نور دغه راز راپورونه ردوي او د پخواني حکومت د پوځیانو د وژلو ادعاوې
بې بنسټه ګڼي. موږ د پخواني حکومت د پوځیانو د وژل کېدو ادعاوې په کلکه ردوو. په دې هکله هیڅ ډول شواهد نشته او دا یوازې پروپاګاندا دی او په سترو نړیوالو مجلسونو کې باید مسؤلانه او په اسنادو ولاړې خبرې وشي، نه په تبلیغاتو او اوازو سره. په عین وخت کې ګڼ شمېر هیوادونو ویلي چې د پخواني حکومت د وژلو پیښې له بشري حقونو سرغړونه ده او ټینګار کوي چې دغه کار د طالبانو د عمومي عفوې له فرمان سره په ښکاره ټکر کې دی. په دې هکله موږ ته هیڅ راپور او شکایت نه دی شوی چې د اسلامي امارت ځواکونو دي د پخواني حکومت کسانو په ځورولو لاس پورې کړی وي او یا په هغې کوم کار کړی وي او یا زورولي وي. د هغې ان د زورولو په هکله موږ ته راپور نه دی رارسېدلی. د بشر د حقونو اداره که کوم راپور، اسناد او یا شواهد لري له موږ سره دې شریک کړي څو په هکله یې پلټنې وکړو او په دې هکله پایلې ته ورسیږو. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې د پخواني حکومت د کارمندانو او یا پوځیانو وژل جرم دی او عاملین به مجازات شي، خو د دې سربیره ویل کیږي چې په افغانستان کې د پخواني حکومت د کارمندانو وژل ادامه لري. له دوی څخه ځینو یې افغانستان ترک کړی دی، خو ګڼ شمېر یې لا هم له هیواده د وتلو په هڅه کې دي او یو شمېر نور بیا په افغانستان کې د طالبانو له ویرې په پټه او ویره کې ژوند تیروي.